د میدان وردګ ولایت امنیه قمندانۍ د دعوت او ارشاد مدیریت له لوري د 9 مجاهدینو او د قمندانۍ له کارکوونکو څخه د سیرت نبی سیالۍ واخیستله چې موخه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره مینه او د هغه صلی الله علیه وسلم له سیرت سره بلدتیا ده. د مجاهدینو د ښې روزنې دپاره تر څو مجاهدین د اسلام د پیغمبر د صورت او سیرت سره اشنا شي، د هغو سره محبت پیدا شي او په روزنیزو چارو کې د نظام په خدمت کې د اسلام د پیغمبر په طریقو باندې ولاړ شي، نو موږ د سیرت سیالۍ په لار باندې اچولې وې. دې سیالیو کې 9 نفرو مجاهدینو د همدې قمندانۍ جزء تامونو مجاهدینو ګډون کړی و. نو دا محبت چیرې پیدا کیږي؟ هلته چې ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام کله چې تا پیغمبر علیه الصلاة والسلام وپېژندې، ستا به محبت ورسره پیدا شي، بیا به اله العالمین تا ته هم داسې یو منقبت درکوي لکه هغه وخت کې چې چا پیغمبر علیه الصلاة والسلام پېژندلی دی او د هغو ملګرتیا ورسره غلي، هغو ته خدای کوم منقبت ورکړی. عزت الله چې د همدې سیالیو لومړی مقام ګټونکی دی وایي دا ډول سیالۍ د ځوانانو د فکري روزنې لپاره زیاتې اړینې دي. ډېره مهمه ده ځکه چې د موږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په هغه ټول ایمان راوړی دی، د هغه په اړه باید موږ زیات معلومات حاصل کړو، د هغه ژوند، د هغه کړنې ټولې مطالعه کړو او ځان د هغه په تګلاره باندې برابر کړو. ډېره زیاته مهمه ده د ټولو مسلمانانو دپاره چې د هغه ژوند مطالعه کړو. د ویلو د چونې وړاندې د دغه ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې هم له 200 کسانو د سیرت نبی سیالۍ اخیستل شوې وه چې تېره ورځ یې پایلې اعلان شوې.